السلام علیکم. زه شکر الله شاکر او تاسو د افغان بایټ چینل ګورئ. راځم د مایکروسافټ ورډ شپږمې ویډیو ته. په تیره ویډیو کې تاسو کور پیج، بلینک پیج او پیج بریک زده کړه. نن غواړم تاسو ته ټیبل معرفي کړم. لومړی تاسو باید راشئ ټیبل ته. ټیبل څه ته ویلی شي؟ جدول ته. که چیرته تاسو غواړئ چې یو جدول رسم کړئ نو د دې لپاره باید تاسو راسئ ټیبل ته او دغه خانې چې دي دا تاسو دا معلوموي چې تاسو دا جدول څو په څو کې غواړئ. کالم ته پښتو کې موږ تاسو ستون وایو او رو ته چې دی سطر ویلی شو. نو دلته به تاسو د سطرو ستون اندازه ورته انتخاب کړئ، له هغې نه وروسته به کلیک وکوئ. نو دا د یو ټیبل ما سره جوړ شو. اوس دا ټیبل څو کالمه دی؟ 1 2 3 4 5 6 او څو روګانې دی؟ 1 2 3 4 5. نو 6 کالم او 5 روګانې شو. اوس ټیبل کې لومړی دغه نښه ده. کله چې په دې نښې باندې زه کلیک وکړم نو دلته ټیبل ما سره انتخاب شي او که چیرته راشم په دې نښې باندې کلیک وکړم نو دا لاندې راکش کما نو دې سره به زما ټیبل ریسایز شي، یعنې د دې په اندازه کې به تغییر راشي. مثلا که زه غواړم چې زما سره ټیبل داسې اوسي نو دې طرف ته به راځم، کوم اوږد دې اوسي نو دې طرف ته به راشم. په دې ترتیب ته کولی سي د ماوس په مرسته د ټیبل په سایز کې تغییرات راولي. بیا له هغې نه وروسته موږ تاسو 2 مینوګانې لرو په ټیبل کې، یو ډیزاین ده یو لیاوټ ده. لومړی شروع کړو له ډیزاین څخه. دلته ما سره یو ټیبل ده، دغه ټیبل باندې کلیک کوم، راځم ډیزاین ته. کله چې ډیزاین ته راشم نو هیډر رو ته که کله ټیک مار فعال کړم لومړنۍ رو چې کوم ما سره ده د هغې رنګ به د نورو روګانو څخه مختلف شي. وجه دا ده لومړنۍ رو ته هیډر رو ویلی شي. دا هغه رو ده چې دغه لاندې روګانو کې چې څومره ډیټا ده دا موږ ته معرفي کوي. مثلا که زه وایم دا 110 د څه شي تعداد دی نو تاسو وګورئ نیو سټوډنټ یعنې د نوي شاګردانو تعداد دی موږ سره. دوهمه برخه ما سره ټوټل رو ده. اوس تاسو وګورئ په ټوټل رو کې دلته د ټولو شاګردانو مجموعه تاسو ګورئ، خو دغه رو غواړم د نورو روګانو نه څنګه شي؟ مختلفه شي. د ټوټل رو ته ټیک مار ولګوو، دا د نورو روګانو څخه دا څنګه شو؟ مختلف. دریم که چیرته زه غواړم چې دا زه په اسانۍ ولولم، سمه ده، نو د دې لپاره زه بینډ رو ته ټیک مار لګوم. بینډ رو سره څه کېږي؟ یو ته مابینه د روګانو په رنګ کې فرق راځي نو بیا یې لوستل په اسانۍ سره کېدی شي. فرست کالم که چیرته تاسو غواړئ چې لومړنی کالم چې دغه کالم ده دا د نورو کالمونو نه ډیفرنټ یا مختلف اوسي نو تاسو به فرست کالم ته ټیک مار فعال وګورئ. نورو کالمونو څخه دا څنګه شو؟ مختلف شو. زه بیرته کلیک کوم، دا نارمل حالت ته راوړو. لاست کالم وروستی کالم دې مختلف شي او بینډډ کالم یو ته مابینه د په کالمونو کې فرق اوسي د رنګ له لحاظه. نو په دې ترتیب ښه دا ده چې تاسو یا بینډډ رو فعال کړئ او یا بینډډ کالم فعال کړئ. دواړه که په یو ځای فعالوئ نو بیا ډېر تغییرات راځي، ټیبل مو ښه نه ښکاري. ښه دا ده چې بینډډ رو فعال کړئ یا ته مابین روګانو کې تغییر راځي، بیا چې کله پرنټ شي لوستل یې اسانه وي. دا د یو مسله. دویمه برخه دغه برخه ده چې دې ته ټیبل سټایل ویلی شي. په ټیبل سټایل کې زه کولی شم چې دلته تیار جوړ شوو سټایلونو نه استفاده وکړم. مثلا که زما هغه سټایل نه وي خوښ نو دې سټایل نه استفاده کوم یا دې سټایل نه استفاده کوم. نو دلته تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې تاسو ترې استفاده کولی شئ. زه دغه استفاده. بله موضوع، اوس که چیرته تاسو یو تیار جوړ سټایل واغوستو او په هغې کې یو برخه کې مو یو رنګ خوښ نه و، مثلا زه وایم چې یاره دا خو ښه سټایل ده خو دغه رنګ زما نه دی خوښه، نو ته به دلته راشې دا رو به انتخاب کړې شیډینګ ته. شیډینګ باندې چې کله کلیک وکړو خپل د خوښې رنګ به دلته واخلي. مثلا زه غواړم چې دا رنګ ولرم، په دې باندې کلیک وکوه، دا د شیډینګ په مرسته تا دا رو تغییر کړه. یعنې هر رو یا کالم چې ته غواړې هغې ته رنګ ورکړې نو ته به هغه انتخابوې، شیډینګ ته به راځې او په شیډینګ کې به د خپل د خوښې رنګ انتخاب کړي. په دې ترتیب بل راځو بارډر ته. که چیرته ته غواړې چې یو ټیبل ته بارډر ورکړې نو دلته به ته راشې بارډر ته. کله چې بارډر ته راغلی لومړی به زه انتخاب کړم نو بارډر. نو بارډر هدف دا دی چې زما دا ټیبل د بیخي د سره بارډر ونه لري. اوس زه راځم بارډر سټایل ته، خپل د ټیبل لپاره یو بارډر سټایل انتخاب کړه. په دې ځای کې د بارډرو تیار جوړ شوي سټایلونه شته نو تاسو دې نه انتخاب کولی شئ. که خپله بارډر سټایل جوړئ نو بیا به دلته راشئ، یو سټایل به انتخاب کړئ، له هغې نه وروسته به راشئ د دې سټایل لپاره به اندازه وټاکئ، له هغې نه وروسته به راشئ د دې سټایل لپاره به یو رنګ وټاکئ. مثلا زه دا رنګ ټاکم. اوس به چېرته راشم ټیبل را سره انتخاب دی که نه، بارډر ته به راشم. که راشم بټم بارډر ته نو یوازې لاندې به ماته بارډر اخلي. ټاپ بارډر یوازې به پورته وي، لیفت سره چپ طرف ته بارډر اخلي، رایټ سره ښي طرف ته بارډر،
نو بارډر هیڅ طرف ته بارډر نه اخلي. آل بارډر ټولو طرفونو ته بارډر اخلي. آوټ ساید یوازې بهر طرف ته. ان ساید بارډر یوازې دننه طرف ته. ان ساید هاریزنټل بارډر یوازې دننه افقي بارډر. ان ساید ورټیکل یوازې دننه عمودي بارډر. اوس تاسو خوښه چې کم یو نه استفاده کوئ. زه هم څلورو طرفونو ته د بارډر اوسي ټولو طرفونو ته آل بارډر باندې کلیک کوم. دا د ټولو طرفونو ته. نو اوس د دې ګټه څه شي د بارډر؟ اوس وګورئ که چېرته زه وغواړم چې دلته د ننني افقي بارډر یې تغییر کړم نو زه به ټول ټیبل خپل انتخاب کړم. را به شمه چېرته دې ځای ته یو سټایل به انتخاب کړمه. مثلا کوم سټایل انتخابوم؟ دا ځل دا 3 کرښې انتخابومه. له هغې نه وروسته یو سایز ورکوم. له هغې نه وروسته رنګ ورکوم. نو ما وویلی چې دننه چې کومې افقي بارډرې دي نو تاسو به راشئ دا نوی سټایل به په دننه افقي بارډرو باندې څنګه کې اپلای کړئ. نو تاسو به انسایډ هاریزنټل بارډر ته راشئ. نو تاسو سره دننني افقي بارډر یې څنګه شي تغییر سي. او که ورټیکل عمودي تغییر دا د عمودي. او که وایي نه چې 4 چارپیر دی یوازې تغییر سي دا د 4 چارپیر. نو تاسو دا خبره زده کړه چې تاسو کولی سئ په یو ټیبل کې مختلف بارډرې ولرئ. اوس که خاص یو کوچنی ځای ته یې تغییروئ مثلا فقط غواړم چې دغه بارډر تغییر کړم نو دلته به د بارډر سټایل یا جوړ شوی سټایل نه استفاده وکړه او یا راشه خپل یو سټایل جوړ کړه. دلته د مثال په ډول زه دا سټایل اخلم راځم دې ته سایز ورکوم. سایز یې همداسې غټ سایز اخلم. هغې نه وروسته رنګ ورکوم د مثال په ډول دا رنګ. نو وګورئ اوس اړتیا نشته ده چې تاسو دلته بارډر ته راشئ ټول ټیبل سلیکټ کړئ. نو دلته بارډر پینټر تاسو سره فعال شو. بارډر پینټر چې کله فعال وي ته کولی سې داسې یو قلم ولرې او دا په کوم بارډر چې ته غواړې تغییر کړي په هغې راکش کړي هغه بارډر به تاسو سره تغییر شي. نو دې ځای څخه یې فعالولی هم شي او غیر یې فعالولی هم شي. یوازې په دې ځای کې نه کله چې فعال کړي هر چېرته چې ته غواړې بارډر تغییر کړي نو هغه ځای باندې به دا داسې راکاږي نو هغه بارډر به تغییر شي. اوس تاسو خپله خوښه چې دې ځای نه استفاده کوئ که کار مو کم بارډر پینټر نه استفاده وکړئ او که کار مو ډېر و نو تاسو راشئ دلته له دې ځای نه استفاده وکوئ. دا و د نن ورځې درس. په نن ورځ کې تاسو دا زده کړل چې څنګه یو ټیبل رسم کړو څنګه راشو د ټیبل په ډیزاین کې د هیډر رو او همدارنګه د ټوټل رو رنګونه بدل کړو او همداسې ډیزاین ورکړو او یو ځانګړي ځای ته رنګ ورکړو او بارډر ورکړو. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل.